السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ستنه کړی دی چې څوک نیت په ولاړ وکړي لمونځ په ناستې وکړي. د دغه سړي لمونځ څنګه دی؟ محترمه دغه سړی به یا جوړ وي یا به ناجوړ وي. د دغه سړي به یا نفلي لمونځ وي یا به فرضي لمونځ وي. پخواني کرام وایي که سړی مریض و هغه دپاره لمونځ په ناسته روا ده، که زنانه وي که مردانه وي. وایي البته که دومره مریض و چې نه په ولاړې نیت تړلی سوای نه په ولاړې قرات ویلی سوای، دغه دپاره د ناستې لمونځ دی. که نیت په ولاړې تړلی سوای نور نه سوای درېدلی، هغه نیت قدر اندازه به په ولاړې درېږي، دا ورلره فرض ده. او که دومره قرات په ولاړې ویلی سوای لکه د الحمدلله، نو هغه به هم په ولاړې پوره کوي. صورت کې په ولاړې نه سوای ویلی بیا دې ورته کښېني. نو دغه نفر چې نیت په ولاړې کې لمونځ په ناستې کوي، نو غالبا دا به دومره مریض وي چې د ولاړې طاقت نه لري، صرف نیت کولی شي، نو د هغه په حق کې هېڅ مشکل نشته. او پاته نفلي لمونځ شو، په نفلي لمونځ کې توسع او فراخي ده، که له لویه سر څخه په ناستې وکړي هم څه مشکل نه لري، خو ثواب یې هغه د ولاړې په لمانځه کې دي، د نفلي لمانځه د صحتمند سړي دپاره. او که څوک مریض وي نو عذر خو هغه څه دی چې الله جل جلاله سړی نه په مجبوره کوي چې لازم به هغه تحت کوي لکه اته چې جوړې. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 134 الباب الرابع عشر في صلاة المريض. والسلام عليكم ورحمة الله.